په دې ویډیو کې به تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تر ټولو عظیمه، مهمه او تر ټولو ژوره واقعه واورئ. هغه واقعه چې د انساني حقوق، عدالت، ورورولۍ او د اسلام د بشپړېدو پیغام دی ورکوي. او دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع واقعه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو د حجة الوداع په اړه باندې ده. په دې ویډیو کې موږ ووایو چې حجة الوداع واقعه څنګه رامنځته شوې وه او په دې کې کوم مهم موضوعات رامنځته شوي ول. کلونه وروسته کله چې اسلام ټول جزیرة العرب روښانه کړ، د هجرت په 10 کال د ذوالقعدې په میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې سږ کال به حج ته ځو. ټوله مدینه خوښه او خوشحاله شوه. شاوخوا 100,000 یا په بل روایت 140,000 صحابه کرام د حج لپاره آماده شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکې جامې واغوستلې، قرباني نښه کړله او د میقات له ځای څخه یې تلبیه پورته کړه. لبیک اللهم لبیک. 4 ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې معظمې ته داخل شو. صحابه کرامو د شوق نه جړل ټول د بیت الله په طرف باندې روان شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف وکړ، حجر اسود یې لمس کړ او صفا ته وخت. د ذوالحجې د میاشتې 9مه چې د اسلام تر ټولو لویه ورځ د عرفې ورځ ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د قصوا په نومي اوښ باندې عرفات ته داخل شو او هلته یې د جبل الرحمه په منځ کې امت ته تر ټولو لوی خطاب وکړ. هغه خطبه په صحیح المسلم په 1213 نمبر حدیث کې، همداراز په ترمذي، مسند احمد او سنن ابي داود کې ذکر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ای خلکو، زما خبرې په دقت سره واورئ، کیدای شي له دې وروسته په دې ځای کې تاسو ونه وینم. لکه څرنګه چې دا ورځ، دا میاشت او دا ښار محترم دی، همداراز په تاسو باندې د یو بل وینه، مال او عزت حرام دی. د جاهلیت ټول ظلمونه ختم شو. همداراز سود تر پښو لاندې شو او تر ټولو اول سود چې ختمیږي د حضرت عباس رضی الله عنه سود ختم شو. له ښځو سره ښه چلند وکړئ. ما تاسو ته داسې شیان پرېښي که ورباندې مستحکم او کلک ودرېدئ نو هیڅکله بې لارې نه شئ. اول د الله جل جلاله کتاب او دویم زما سنت. عرب په عجم او عجم په عرب هیڅ برتری نه لري. برتری لري یوازې تقوا. بیا یې وفرمایل: آیا ما خپل رسالت تاسو ته نه دی رسولی؟ صحابه کرامو وویل: رسولی مو دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا الله، ته ګواه اوسه. د خطبې وروسته د ماسپښین او د مازدیګر لمونځونه په جمع ادا شول او د هغې نه وروسته ټول مزدلفې ته لاړل. شپه یې هلته تېره کړه او سهار وختي د محشر الحرام سره نږدې دعا وکړه. بیا د ذوالحجې 10مه ورځ راغله چې د قرباني ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم جمره عقبه وشتل او له هغې وروسته یې قرباني وکړه. سر مبارک یې وخریو او طواف افضا یې وکړ. له هغې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې 3 ورځې ایثار شو. هر ورځ جمرات وشتل او خلکو ته به یې د دین خبرې کولې. د حج وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک په ربیع الاول میاشت کې ختمېدو ته نږدې کېږي او یو لوی او عظیم آیات نازلیږي چې د اسلام تاریخ یې بدل کړ، چې هغه عبارت دی د اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دا د بشریت د رهبر او د رحمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تر ټولو لویه اجتماع چې د اسلام او د انسان حقوق او همداراز اساسات یې په خورا ښکلي ډول باندې بیان کړل. دا موږ سره د حجة الوداع واقعه تر بیا مو په پاک او سپېڅلي ذات سپارم. والسلام.